دکان اور واغست. وقاسه تکلیف راشه او رښتیا راځي چې ته لاړ شه کور کې د غوړو ویلو د غوړي به د حاجي صاحب نه راوړې ځکه د حاجي صاحب ما ته چا ډېر زیات صفت کړی ډېر ښه سړی دی بل ناپتول هم ډېر زیات کړی ته لاړ شه بچې شابه ناوخته دی شابه لاړ السلام علیکم. وعلیکم السلام. غوړو یو ډبه راکړئ. دا والا لار ته به دې ووایه د دې 900 روپۍ شوې دا مې له پسې ولیکلې. صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. حاجي صاحب یو لړۍ چینی راکړه. ښه. دا په څوره؟ په 550 باندې. په بازار کې خو یاره دا په 4.5 نه ده. نو چینی پورې پر راخته هغه چینی ماته یې او د چقندرو چینی دی او دا غنو چینی دی جی. ښه صحیح ده. حاجي صاحب خبر کېږه ما د ډېر ټیم نه زه تا ته ګورم په دې دوکان کې تا ډېر زیاتی شروع کړی. ها څه زیاتی مې کړی دی؟ دا دې کس له چیني ګران هم ورکړله او تول کې هم کمې وه تول یې ورم سپک وه ما تا ته ډېر وخت نه کاته تول یې صحیح نه و په نه تول یې کمې کول د دې نه الله پاک منع فرمایلې ده حضرت شعیب علیه السلام قوم د نه تول د کمې په وجه باندې الله پاک هلاک کړی و او حاجي صاحب په دا باندې الله تعالی ډېر رحم کړی حج دې مو کو او د هغې باوجود ته په نه تول کې کمې کې دا ښه کار نه دی حاجي صاحب خفه نه شئ داسې کار مه کوه که نه تول کې کمې نه دی پته په غوړو والا پسې تا پیسې زیاتې شمار کړې نه تول کې کمې کول یو شی ارزان هغه ته ګران خرڅی او کس له یو دغه ریټ ورکړي د غوړو یو ریټ یې دی په بل ریټ ورکړي زیاتې پیسې پسې ولیکي دا الله پاک دا خبره نه خوښوي. قاري صاحب ما ته نصیحت مه کوه زه په خپلو ښو بدو کارونو ښه پوهېږم زه په خپل ګناه سوه باندې ښه پوهېږم ما ته نصیحت مه کوه. حاجي صاحب خفه کېږه ما په حاجیانو کې ډېر ښه خلک دی ټول حاجیان ته نه یم ښه خلک پکې هم شته واحد دا یو حاجي ما ته ولیدې چې د حج په نوم باندې دې د خلکو تباهي وکړه دلته حاجي صاحب دی او کارونه حاجیانو نه کوي زما دا پیغام رسولو او اوس تا خپله خبرې ته بیا عمل کوې او که نه کوې د الله په عمل دکان اور واغست. ګورم سلام که جاړه ما دا د الله تعالی په تاوي امتحان و او تاسو ته ما ویلي نه و چې په ناب تول کې کمې مه کوئ تاسو به زما خبره نه منله په ناب تول کې به کمې کوو او ما ته دې ویل چې ما ته نصیحتونه مه کوه اوس حوصله وکړه دا د الله تعالی په تاوي امتحان و او تاسو ته ما ویلي چې الله پاک زیاتی چې دی دا په دې جان وباسي او هغه جان کې مې دې سزا بیا ورکوي په دې جان کې مې د هغې سزا ورکوي په آینده لپاره دا دغه وکړه چې په ناب تول کې کمې مه کوه او زیاتی مه کوه کم که چې ظلم کوي په دې دنیا کې هم خدای وباسي او په آخرت کې هم خدای وباسي او د حرام یو روپۍ چې ده هغه په لاس نه راځي د نن نه بعد دا عهد وکړئ چې په ناب تول کې کمې مه کوئ او د خلکو سره ظلم زیاتی دا مه کوئ. او قاري صاحب
نو هغه خلکو سره ډېر زیاتی کړی دی او زه به هر سړي ته د هغه روپۍ هغه ته واپس کوم او آینده لپاره به د چا سره زیاتی نه کوم او د الله نه سوال کوم چې الله ما وبخي یا الله ما وبخي د دروغو مزه ډېر لنډ وي او ډېر زر شلېږي. د حرام مال په وجه نه په رزق کې برکت وي او نه په ژوند کې. د حرام مال لوی شوی اولاد په لاس نه راځي. حرامې روپۍ مردارې روپۍ وي. حرام مال د خلکو نه په هسپتالونو، تاڼو، تحصیلونو او حادثو کې ضایع کېږي. راځئ چې عهد وکړو او د حرام مال نه منع وکړو، نو په مال او ژوند کې به مو برکت وي. مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د घंटे نشان هم دباو کړئ. دا چې می غزل نیمګړې ده نیمګړې ده اور ول نیمګړې ده دا چې می غزل نیمګړې ده مړ ستور ول